السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو څنګه کولی شو چې هر څوک موږ خپل دوستان جوړ کړو او بیا هغوی خپل مینوال جوړ کړو، موږ د هغوی په زړونو کې ځای وکړو او موږ د هغوی دپاره یو آیډیل او یو مثال جوړ شو. راځئ په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د انګلیسي ژبې یو څو اصول راوړي دي سره د پښتو ترجمې. راځئ چې دا ولولو او د دې نه زده کړه وکړو او خپل ژوند ښایسته کړو. دوستانو هیله لرو چې زموږ ویډیو لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي، او که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ د دې اصولو په طرف. The only way to get the best of an argument is to avoid it. یعنی د غوره او بهتر دلیل ترلاسه کولو یوازینۍ او بهتره لار دا ده چې له دلیل څخه ډډه وکړئ. یعنی ستاسو چې کله د یو چا سره بحث وي او خصوصا د یو ملګري سره بحث وي، نو دا کوشش مه کوئ چې تاسو دلایل وګورئ او د دلایلو په سبب سره تاسو خپل ملګری پړ ثابت کړئ، بلکې دلایل پرېږدئ او خپل ملګری وګټئ. Show respect for the other person's opinions. Never say you are wrong. د بل چا نظرونو ته درناوی ښکاره کړئ او هیڅکله چاته داسې مه وایئ چې تاسو غلط یاست. ځکه څنګه چې شکلونه بدل وي دغه رنګې د هر چا نظرونه هم بدل او مختلف وي. نو باید موږ خپله رایه وړاندې کړو او ووایو چې په دې اړه باندې زما نظر دا رنګې دی، خو بل چاته هیڅکله دا ونه وایو چې ستا نظر غلط دی یا تاسو غلط یاست. If you are wrong, admit it quickly and emphatically. که تاسو غلط یاست نو باید په چټکه او ټینګار سره خپله غلطي ومنئ او دا کوشش ونه کړئ چې خپله غلطي پټه کړئ. انګلیش کې متل دی to err is human. غلطي د انسان نه کیږي، یعنی چې انسان وي غلطي به خامخا د انسان نه راځي، او بهترین انسان هغه دی چې هغه خپله غلطي ومني. په غلطۍ منلو سره د انسان شخصیت نه متاثر کیږي بلکې هغه نور هم لوړیږي او دغه انسان د خلکو په نظر کې پاک او صاف ثابتېدلی شي. او چې کله یو انسان پاک او صاف وي هر یو کس له دغه کس سره خپل معاملات هم پالي او له هغه سره دوستي هم پالي، او که خپله غلطي نه مني نو د خلکو په نظر کې دغه انسان دوکه‌باز او دروغجن ثابتېدلی شي او نور ملګري به له دغه انسان څخه بیا ډډه کوي. Begin in a friendly way. باید له هر چا سره په دوستانه ډول او په دوستانه انداز د هر مجلس او خبرو اترو پیل وکړو. له چا سره چې ملاویږو باید داسې هغه ته محسوسه کړو چې هغه زموږ یو قریبي دوست دی. داسې باید نه وي چې موږ له هغه سره په متکبرانه انداز باندې یا په تروش تندي باندې میلاو شو. له هر چا سره چې زموږ ابتدا دغه رنګې وي نو هغه به همیشه دپاره زموږ نه متنفر وي او زموږ له دوستۍ به ډډه کوي. نو داسې کسان بیا موږ هیڅ چرې خپلولی نه شو او موږ یې همیشه لپاره له خپله لاسه ورکوو. Get the other person saying yes yes immediately. باید بل کس ته سم د لاسه او ووایو. یعنی کله چې زموږ یو ملګری خپل نظر وړاندې کوي نو موږ باید د هغه مخالفت ونه کړو او هغه ته ووایو چې بالکل ستاسو خبره صحیح ده، تاسو سم وایاست، او هیڅ چرې هغه ته دا ونه وایو چې ستا خبره غلطه ده یا تاسو غلط یاست، بلکې د هغه د خبرو منلو اعتراف او اقرار وکړو. Let the other person do a great deal of the talking. باید بل سړي ته د خبرو کولو ډیره موقع ورکړو. کله چې یو انسان خبرې کوي باید د هغه خبره کټ نه کړو، ځکه که موږ د یو چا خبرو اوریدو ته تیار نه یو هغه کس به هیڅ چرې له موږ سره ملګرتیا ته تیار نشي. نو باید د هر چا خبره په مینه باندې واورو، هغه ته موقع ورکړو او هغه ته دا وښایو چې موږ د هغه د نظر او د هغه د خبرو قدردانی کوو. Let the other person feel that the idea is his or hers. باید بل چاته دا وښایو او هغه ته دا محسوسه کړو چې د هغه یا د هغې کوم نظر دی دا نظر زموږ هم دی، ځکه دوستي له هم نظرو خلکو سره کیږي. کله چې په نظر کې اختلاف راشي نو هغه دوستي پرې کیږي، هغه دوستي نه پایي. نو که موږ غواړو چې له نورو خلکو سره دوستي برقرار وساتو نو د هغه د رای احترام وکړو او هغه ته دا محسوسه کړو چې دغه نظر چې کوم ستا دی دغه نظر زما هم دی.
ډراماټایز یور آیډیاز. باید موږ خپل نظرونه ډراماټیک کړو. یعنی کله چې د یو بل چا نظر وي موږ له هغې سره مخالفت ښایو نو ډایرکټلی او په واضح طور باندې موږ د هغې سره مخالفت ونه کړو او هغه ته دا ونه وایو چې د هغه رایه غلطه ده، بلکې موږ خپله رایه په یو ډراماټیک انداز او د یو قصې په شکل وړاندې کړو او د یو قصې په شکل باندې هغه ته واضحه کړو چې د هغه د نظر بدې پایلې کیدی شي او که دا نظر وشي نو د دې نظر به ښکلې او ښایسته پایلې راشي. نو باید په ډراماټیک انداز باندې خپل نظر وړاندې کړو او د چا مخالفت هیڅکله په صفا او واضح طور باندې ونه کړو. throw down a challenge. باید موږ ننګونه له پامه وغورځوو. څوک ونه ننګوو، چاته چلنج ورنه کړو. که موږ چاته چلنج ورکړو څوک مو وننګولو صحیح ده، موږ به ګټونکي شو، موږ به بل ته شکست ورکړو، بل به پړ کړو، خو یو ښکلی او قریبي ملګری به له لاسه ورکړو. نو باید موږ هیڅوک ونه ننګوو او خپل ملګري له لاسه ورنه کړو. دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، خپل ملګري ورته هم را دعوت کړئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.